نوې جوړه سوې شاوخوا ښایسته ښایسته ګلان لري واره ده ته وګورئ داسې به ولاړ شو لږ لږ به وګرځېږو دا دې وریجې راوړې تازه د مازدیګر دپاره پته وینې دا د خوراک شیان دي که خورې اوس یې در رانیسم دغه کور دې خواته څنګه ښه احاطه د غټ ځای دی خو پاللې یې نه ده مازدیګر لمونځ مې نه دی کړی راباندې ناوخته نیسي او مسجد ته رالمه ته دلې کښېنه ښه لمونځ مې وکړی ویني دا هغه مسجد دی مسجد خو نو دا رقم وي یو رقم څنګه مخ یې ور جوړه کړې چې ما پوښتنه ځینې وکړله دواړې فایدې سمې راته وویل السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست کندهار ښار 2 ماینو مینه نوې جوړه سوې فواره د زما او شاته بې وینې ده هغه فواره د وینې نو دا نوې جوړه سوې ده یو څه وخت یې کېږي تقریبا نو ما او زویا نه ورته راغلي زویا سلام وکړه څنګه ښه پړونه دې پر سر کړی دی نو نن به دغه فواره او د فوارې شاوخوا در باندې ووینو یو لنډ د مازدیګري ولاګ به درته جوړ کړو نو تاسو راځئ دا ولاګ را سره تعقیب کړئ دا هغه فواره ده ماشاءالله ورته وګورئ هغه نوې جوړه سوې شاوخوا ښایسته ښایسته ګلان لري او دې بغل ته دغه یو مارکیټ دی او دې بغل ته بل مارکیټ دی لاره بیا دننه زوم بند دی اوس یې چالانه کړې نه ده ښو لاره لري د موسیقلان دپاره یې ځنځیران ورته بسته کړي دي که دا د لمبېدو اوبه نه دي فواره ده نو بس بیا چې چالانه یې بیا ښه خوند کوي نو زه مازدیګرۍ ورته رالم مال چالانه به یې وینې دغه ځایونه یې ټول ورته برابر کړي دي چالانه نه ده چالانه وایي نو بیا بیا ښه خوند کړی وای خیر دغه یې وویني یا و دا پهلوانان پکښې لمبېږي فوارې په اوبو کې ته وګورئ دا د لمبېدو دی خیرنې نه دی ساعت یې پکښې تېر راځه زویا او تا به ولاړ شو داسې به وګرځېږو فواره خو مو ولیده نو نور به داسې شاوخوا وګرځو داسې به ولاړ شو دې خواته ډېر د خوراکو شیان هم پیدا کېږي مثلا کباب دی یا دې خواته فواره کباب دی او جوس دی په مارکیټ کې قدم وایه یا په مارکیټ کې ته ما تاواني کوې په نه به مې تاواني کې دې خواته وینې دا کباب مباب دا شمه داسې به ولاړ شو لږ لږ به وګرځېږو دلته شیرینخور کباب دغه شیان پیدا کېږي بریاني وریجې بل څه شي دی دا شیان ټوله پیدا کېږي داسې به لږ ولاړ شو تر مسجده پورې ښه څه شي اوه د بیین دی دا دې وریجې راوړې تازه د مازدیګر دپاره تر مسجده به ولاړ شو زه به په مسجد کې لمونځ هم وکړم زویا صحیح ده او دا دوستان به دا ساحه هم وویني دا هغه دوبۍ هوټل دی که مو لیدلی د دې بام هم ښه خوند کوي
دې خوا ته وینې دا د خوراک شیان دي وه کندهار کې بیا داسې حساب دی چې دار چا په کار د چا کار یې ښه کوچنی هلک یې درپسې نارې پسې در وهي دغه دوبۍ هوټل دی دې خوا ته بیا پټرول پمپ دی بارانو دا سیده دا سړک تللی دی د سیده د سیټا چوک ته ما ورته زویا به ولاړ شو زویا نن څنګه ښه پوړونه یې پر سر کړی دی باره پر سر کوه صحیح ده یو څو ورځې بعد ورسره عادتېږي څنګه دې خوښه ده دې خوا ته هم دا د شیرین خود خورې ها چیش خورې که خورې اوس یې در رانیسم نه خورې ښه نو دا کندهار ښار د مایان فوارې سړک دی غره کم صحیح ده بیخي سم سو دې خوا ته نو دا زما راسته لاسته بیا ښه کورونه جوړ سوي دي ښه غټ غټ زیم ستا کوچني کوچني پلازیم دي هغه وړاندې دوکانونه څه سوې زویه ما شاته یې کورونه دي دې خوا ته وینې نوي جوړېږي دا سپین کور دی زویا نه غواړي چې قدم ووهي زه د قدم ځای نو دغه دی وینې پر دې ځای باید خلک ولاړ شي په سړک نه را مخامخ مسجد پورې ځو بعد له مسجد وروسته نو بیا داسې شی هم نشته ول دی خواشینی یې زویه ول داسې خواشینی یې جوړېږي خواته دا پلازا ده هوټل دی حمام دی دواخانه ده پکښې کې دا ځینې ځینې نمرې نو پاته دي دا نو بیا اکثره خلک یې ورته اراده یې جوړوي یا نه یې دلې خارج کړي ښه کور یې جوړ کړی دی ماشاءالله وه دا مسجد ته ځم لمونځ به م وکړو دغه هم د زویا د خوښې ځای دی دا فریز اوه زویا دا فریز هم ستا د خوښې ځای دی او بیا دا ساحه داسې بنده کړې ده وینې دننه یې شیان پکښې کرلي دي دغه فریز دا په فریز کې دې څه شي خوښ دي هغه مسجد ته مې زویا راوسته ښه نن بیا دننه هم ووینې د دغه کور دې خوا ته څنګه ښه احاطه د غټ ځای دی خو پاللې یې نه ده چې ښه ښایسته چمنۍ و شیان مه لاسوړه سپېره ده هغه مسجد دی دا هم یو د ډېرو ښایستو مسجدو څخه دی دننه ډېر ښایسته دی بیا په زیرخانه کې دی دا دی موږ هم د نومین ځینې ځینې برخې او ساحې در باندې وینو چانې مو در باندې لیدلې خدای دې وکړي چې ستاسو خوښې سوي دې خوا ته هم ښایسته کور جوړېږي وینې زویا پر سر یې ښه ګمبد ورکړی
دا هغه مسجد دی رامخ زویا راله که موټرسایکل مازدیګر لمونځ مې نه دی کړی راباندې ناوخته نیسي او له خوا څخه بیا تاسو وینئ چې وریځ ده هو د لمانځه ټیم ټایټ دی بیخي یا ځان یې کړی دی جمع لا سوې ده دا بیا سنجته ده چې اوس یې بوی ځي کې نه ځي ولاک یا دغسې خپل لمونځ به وکړم څنګه دا احاطه لا ګوره دونه شنه ده د مسجد مسجد ته رالم دا مسجد دی یا اودس لرم دلته یو لمونځ وکړم ته دلې کښېنه ښه الحمدلله لمونځ مې وکړی ویني دا هغه مسجد دی مسجد خو نو دا رقم یو ښایسته مسجد جوړولی او یو ساتلی د مسجد دوې خبرې دي نو په عمومي کې مسجدونه هم ښایسته جوړ سوي او هم بیا وروسته ښایسته ساتل کېږي مثلا ګلان دي اوبه دي د اودسو ځایونه دي ما ډېر ښایسته مسجدونه لیدلي دي چې ښه جوړ سوي په ښه کیفیت په ډېر ښایسته انداز خو بیا داسې وي چې بېرته ساتل کېږي نه وروسته خوار سي نه ده وایي مسجد ډېر خوار سوی و نو کور یې ودان چې هر چا دا مسجدونه جوړ کړي او خیر جاري یې کړی دی چې بس ټول وخت چې دا مسجد یې لمونځ پکې کېږي خیر نو دا تر ما تاسو ته ډېره بهتره در معلومېږي نو لږ لږ به لا وګرځېږو بیا به انشاءالله خدای پاماني سره وکړو مسجد مخامخ باندې ښایسته کور او دې خواته یو دانه ډېره غټه مځکه پاته ده نو دا هم کمرشل ده نو او تجارتي ده دې خواته څونه کور دی دا مخامخ ویني بیا دا عکاشي یې ورکړې ده ښایسته سپینه نو پر دې به هم پلازه جوړېږي مارکېټ به پرې جوړېږي د هغه مخه بیا ښه پالل سوې ده ته اوس زه ورځم هغې خواته بیا تاسو ته در معلومېږي څونه ښایسته کور دی دغه ماشاءالله دا کور مخه وینې هغسې ځای لري لکه دغه بل کور بیا ډېره ښه جوړه سوې ده پالل سوې ده وګورئ څونه ښایسته ګلان چمنیان څونه غټ ځای لري څنګه مخې ور جوړه کړې ده څنګه ښایسته مخه یې د زویه نو زه بېرته در موټره ځان رسوو بیا به انشاءالله خبرې کوو زویه ته وایم زما ستا د قدم دوې فایدې یو خو د دوستانو دپاره ویډیو سي ولاګ سي او بله خبره دا چې هم قدم سي نو دې هم سمې راته وویلې چې ما پوښتنه ځینې وکړله دواړې فایدې سمې راته وویلې نو بس دا و زما او د زویه د مازدیګري ولاګ تر بیا ښه وخت ښې چارې د الله په امان بای 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 وکړه